ته په خیر کې پرېږده ما ته ور وکړه ما ته وکړه دا لګ د سور کې نه دی د لګ سور کې کرا ولا سیګریټ مرګ پوس کو بیره ولا آیس مایس پوس کرای ولا به او کنه بازار نه پويږي یله کمړه تعالی خو ما داسې وچ ګاډی درکړی مسلمانه ستا نه بعد رانه په 1 لاک روپۍ قرض غوښتو نه په 1 لاک روپۍ ګټې غوښتو نه ور مې نه کو مسلمانه خو داسې ګاډی دی داسې که نه دی خوښ رایوله مړه ډېرې کیسې مه کوه رایوله بس کیسې پرېږده مړه لرې که السلام علیکم وعلیکم سلام ای ساقه زما دا ګاډی خرڅ که ستا نه بغیر بل څوک نشي خرڅولی یاره که ته خو خپله بارګیني نو لکه ما نه چل خطا شوی دی دا ګاډی راله خرڅ که اورنګزیبه ګاډی به خرڅېږي کمیشن قصه خو درته یاده ده که نه ویم کمیشن د بالکل منم موږ بارګینیان خو د ګاډي نه لارۍ سازو نو دغه چل دی ګوره ته کمیشن کې جاخي کې ګوره اورنګزیبه که تا کمیشن مال راک ګاډی به په خپله وي زه خرڅ شوم اډوانس کمیشن درکم نه اډوانس دونه بېمانه هم زه نه یم او نه بېماني کوم په هغه ټیم به بیا ګپ لګو خو دا راته ووایې ګاډي سر 100 روپو والا 3 لاک روپۍ دي 3 باندې بالکل په 3 پوره په 3 ورکمه بالکل یې راله بس اخوا چېر سو به زمای بالکل ستاره ته دونه بېمانه په خرڅولو کې ان شاء الله چېر روانه نه مهرباني دا ګاډي نه خلاص که بس مهرباني ښه ځه وشو ځه السلام علیکم یلکه شیخه تا ماته د ګاډي ویلي که نه نو ګاډی راغلی مسلمانه سم ملخ دی ملخ اوف روډ راکني مسلمانه چې کلچ پرې راپرېږدي 2 ګزه ځمکه کې لاندې ټیر ننوځي راورسه شابه ګاډی وینه چې ګاډی له درکم ګاډی وچ ګاډی دی خوږ ګاډی دی د مزل ګاډی دی ټیک ته ځه ټیک ته راشه امیره دا ګاډی وګوره ډېر وچ ګاډی دی پوه شوې مړه د ساتنې ګاډی دی زما څخه خپلې پیسې نشته خدای ګو ما اخېستو دې خو وګورې سیل په سیل ګاډی دی ښه سیل به یې روغ وي بیک فرنټ نه روغ دی صرف بس یو ډېر مضبوط دی ډېر نه خو داسې دی لږ لشه دی مسلمانه ګاډی ښه دی خو د دې قیمت څه د دې به یې 2000 کم 9 لکه روپۍ نه که نه ولې نه کړه که نه او دغه ته راشه دا وینه راشه دا خو ظالمه داسې ګاډی دی ته دې ته وګوره دې خوا راشه دا د کور ګاډی دی دا چا ساتلی دی د ساتنې ګاډی دی خو ما څه خدای کو خپلې پیسې شي دا م اخېستو بس یم ټیکسۍ له نه کړم کور دا وینې پاک ګاډی دی بس صرف لاس پکې وال غواړي نور دا پاک شوی نه دی بس صفا خبره ده چې پاک شوی نه دی اگر سبحان نه دی لامبلي نه دی که سبحان لامبلي نه دی که نه ګاډی دا ډېر د وارې ګاډی دی که نه دا ته وګوره که نه د دې به قیمت سیل په سیل دی دا خو مړه ارزان دی او دا به درته میلاو شي دغه مړه دغه 2000 کم 9.5 لکه کې ولې دی ظالمه تا ته ما ویلي دي چې زمونږ غریبي ده خو د ګاډي ضرورت دی او د شوق نه اخلم ما چې د 4.5 لکه روپو نه په لاندې باندې ته داسې بره روانې ته وایې که شیبا شریف دې مخې ته ولاړ او ته دې خوا شه که چاته وایم دلته یو ملګري ګاډی راوستې خو ما د ایمان ټوټه ده او د هغه هلک سور ضرورت دی سعودي ته روان دی ټکټ پیسې اوسه نشته خو ما چې ګاډی ته ویني د کتو نه کتو فرق دی که نه ډېر ښکاره ګاډی دی خدای خو ما پیسې نشته کې ما ځان له اخېستو ځان نه ما اخله چې داسې ګاډی چې بس صرف سر پکې سوري ته هسې نه زمونږ ملګري ګاډی اخېستی عبدالحکیمه ورور لاندې هم پکې دوړه رانوته چې باران به د باران به راسېدو نه دا به نه راساسي انشاءالله که راسېدو پلسټک به پرې واچو که نه ګاډی ته ښیم راځه ډېر وچ ګاډی دی ګاډی چې ته وینې تا ته مړه ګاډی په خپله ځان ښي په خپله به خرڅېږي قیمتي دی خو شی ګران دی ښایسته دی خو ګران دی شی ګران دی خو مسلمانه داسې ګاډی دی او د چانس ګاډی دی و مبارک ته شه داسې ګاډی درته میلاو شو که نه مسلمانه پړه مې غټ روان دی ګاډی اوف ګاډی نه دی ظالمه د ایمان ټوټه ده مړه ما څه پیسې نشته ګینې ما خدای ګو ځان له اخېستو ته پکې ځان له اوس ته پکې ځان له ډټول مه کوه که نه ګاډي پسې راغلی یم او ته دقه یو خبره دې راټینګه کړې ده دا وینه ګوره امیره دې خو وګوره مړه ته ورته وګورې مړه داسې پروت دی که نه خاموش پروت دی خاموش داسې ده په کور کې ولاړ و ډېره موده ښه په ځای ولاړ دی خامخا به واو
خاص کارمان خو پکې نشته نه 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 کارونه پکې نشته دغسې ګاډی مې لګي بس د انجن کې نه دی د انجن او په دغه ټیر کې لږ کار دی دا څلور ټیرو کې نه دی بیرنګان خراب دي ادونه خبره نه دی کړو 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 ټیر به تر راکولاو کې بس بیرنګ به راوړي کلپ کلپ بس دا کړو کړو ګاز بس ورو لګوه ټیر بس خیر دا دومره مساله نشته دغه دونه مساله نه ده ګیر میر کې خو څه مساله نشته نه ګیر خو وچ ګیر پروت دی مسلمانه داسې ښکر ګیر پکې پروت دی ځمکه راکني او یا لږه مساله پکې ده یو ګیراری پکې ده وړوکې غونده کې مخوکې خرابه ده بس هغه ګیره کړنګ کړنګ ګیر راکولاو که دا 15 منټو کار او بس ګیراری کړک 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 ګیراری ورکوه ډز غپ بس ګیر ټیک دی انجن سټنډر انجن دی مسلمانه دکې خو دس انجن پروت دی که نه خاموش انجن پکې پروت دی لویه بلا پکې پرته ده او که نه د بختي رحمان مې په ځان پسې بیا راغېستی نه 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 انجن کې صرف داسې معمولي شان مسله ده د رنګ او د دغه کې که نه دونه څه خبره نه ده بس کران به ورته وکړي ګوړ ښکته به یې کېږي کړک 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 راکولاو به یې بس یې بیا کلپ کلوپ ډز ډوز ګړنګ ګړونګ وروګېږه او شوی دی ګاډی تاسو کومې مسالې یادې کړې دې مطلب دا دی چې بس دا ټوټل د نیمې ګنټې د نیمې ګنټې کار هم نه دی مړه مستري له ورشه مستري ته زه وښیم مصنف له به یې بوځي او دې ځای کې یو ډنټ دی داسې لږ غونته کې ډنټ دی داسې دونه ماته وګوره چې لیش کار دی بس هغه به دغه محسن استاد له لاړ شي او بس ټک راوالي ټونګ 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 بس درې ټونګ ټونګ او بس وکړې بس ګاډی وله وکړه ټلیفون وکړه ګاډی ګورې ډېر خاموش ګاډی دی السلام علیکم ضرورت دی د چا بس مبارک شه مټیان په کور کې تقسیم کوي ګاډی مو واغېستو صحیح ده وشو او وشو داسې لمبه مې واغېسته اوف ګرځېدلی هم پسې نه یم خو خدای شته اوټیک مو اوټیک خو کوي که نه د هولک ته د هولک او بس انشاءالله لکه د ګولۍ وځي بې نه کراچۍ ته هم ځي نه صبر وکړه مسلمان ته بند که د ګاډي د وتلو خبره دې وکړه رینجور پریس ویزل دا نوې هونډا پوه شوې د سولر دې نه لکه د ګولۍ وځي خو چې هغوی ولاړي راځه پیسو خبره کوو راځه بس ښایسته ګاډی دی لکه مسلمان ډېر مې خوښ شو ټیک ده زه ورته چی ویم ښه داسې یخه ایسي ده پوه شو خو که دې پکې ولګوله ټیک شوه واو بس ایسي کې دونه کار نه دی ایسي جالۍ خرابه ده به کړنګ 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 او به ترې وغورځې کړو 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 بلې کمپریسر به ورواچې په دغه 5 منټ پسې دی ایسي دا کار واچوه 15,000 روپو کار دی پکې هېڅ کار ګاډی ځان ناکي ګاډی بدله کم از کم به دله زه ښه پوره 500-600 روپۍ ریټ کې ښه در کوم ټیک ده بس ریټ چای راوړه لکه چای راوړه چای څکو که نه بیا به خبره داسې کار دی متوا ځای کو ډېر دوبه پوه شوې نو بوتل ورته واچوه نو ما ځکه دلته راوستې مړه دا ګرمي ډېر سا ګرمي ده بس دا ګرمي او دا ګراني دا دواړه چې ختمېږي موږ بیا ختم کړي باچا صاحب په ګاډي کې خو شګه مګه نشته که نه ډنډه دی اوله مسلمانه ظالمه ګاډی تاله ما نه دی درکړی د بلا خوله مې دله درکړې ده داسې ګاډی دی داسې مړی په خدای چې یو لویه بلا ده دا د دې خانانو سره یي نه مړه لکه دا سره د خان مان نه وستې دا د خانانو سره یي دا ډېر کلک ګاډی دی دا جلای میلای مړه دا خو هسې نوم دی دا پاخه کلک قوي ګاډي دي چې په دې ملکڼ باندې ښه ډاډه خېږي اولو ملکڼ باندې ګړ 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 لکه د اوسۍ خېږي بس داسې کار وکړه تاله به نور ګاډ کم راځي دا خبره راسره تړان کا خبرې ډېره ګزاره راسره وکړه متوا چې یوه خبرې که نه دا هغه هلک خرڅوي د مجبورۍ نه او هغه سالک چې کوم دی هغه مړی د کور یو ساده سړی دی مړی یو اشرافه خوی مړی چې راشي ساده انسان دی په دې ګاډو ماډو نه پوهېږي پوه شوې او مجبوري هم ده مجبوري ده ګاډی به ترې اخري خلاصېږي په تقریبا په 15 کم 3.5 لاکه باندې 15 کم 3.5 لاکه نه ګران دی نه نو ولې ته څه ووایې ته ووایه که نه ګران دی ګوره کم سے کم زه به 15,000 روپۍ هم لګوم لګې خو به پې او دا ته چې کم ریټ دی دا نه کېده دا خو بیا ما ته 4 لکه روپو ته ورسېدو چې یوه خبرې که نه او کش کلب پکې نه نو په 3 لاک او 30 په درته ګاډۍ لیکم خبرې ډېرې نه کوو ته مې ملګری څه ناڅه تعلق مې سره شته سترګې به نه پټې
اخرنۍ بله 3 لکه او 10 روپۍ درکړم بس مړه بس خبرې ډېرې سرې وې امیره بس خدای کو تاوان دی پکې که نه زمونږ پکې د جیبه تاوان راغلی وه چا چې راوستې ساده سړی د به د ګاډو ماډو پوهېږم نه پوه شو ضرورت یې دی پلیټ ته ځي نو تا ته به ګاډی میلاوېږي په 3 لکه او 20 روپۍ هلکه کافي راوړه ورشه منډې دغه بس لیکو یې ښه په 3 لکه او 20 روپۍ دوا پې وکړئ دوا پې وکړئ خدایه پاکه دې شیخ له دا ګاډی بختور کې خدای پاکه دا شیخ په دمه کې خدای پاکه د ګاډي چې څومره خصوصیات دي او څومره په دې ګاډي کې خپلې دغه دي خدای دې په خوشحاله کړي او دې په دمه کې په دې ګاډي او چې څومره مسلې مسایل دي پکې په خیر خیریت باندې حل کې خدای پاکه دا ګاډی ډېر ښکلی ګاډی دی او د دې خدای نصیب کې په قسمت ورته دا ګاډی میلاو شو خدای پاکه ته دله دا ګاډی بختور کې او ما له دا 20,000 روپۍ موږ له دا 3 لکه او 20,000 روپۍ بختور کې امین ثم امین الله شته لاک لاک شکر چې دې موټرسایکل نه دې خلاص کړم پوخ کړی به خدای پاکه هوې خپل لاس ته بیا توله کې ښه نه نه خپل لاس ته خو چې مصري راشي بس 15,000 روپۍ چې په غوړه کوم نه نه لس 20 روپۍ چې په ولګېږي کېږي ځه انشاءالله غمی به دې جوړ کړم انشاءالله ځه بس مبارک شه او را صحیح پکې واله صحیح راکړه صحیح راکړه دغه وکړه دغه دی که نه دا ګاډی مړه ته به د ایمان ټوټه دې واخېسته دا 15,000 روپۍ صحیح پکې واخله صحیح ده ان شاء الله تعالی مازدیګر به ګاډی سمه ده سمه ده الله دې خیر وکړي 15,000 پکې کمې دي به دا زما پیسې دا دغه سړي پیسې دي که نه زه راځه چې ګاډی ته دغه کړم او دغه دا بوتل دغه که که نه کور کې به اوس کې نور که نه زه صحیح زه کور خبره دا بوتل یې ویوړو یار دا هغه کس خدای دې دا څښه بوتل ترې راوله دې بوتل دې غر که داسې دا لږ خو اوس السلام علیکم هلکه یاره ګاډی خو مې په پرځولو خرڅ کړو اورنځې به داسې خوشتي خو مې ونه کړه د ګاګ سره که نه داسې خوشتي خو مې ونه کړه مسلمانه ګاډی مې وله ورکړو په 2,80,000 باندې نه اخېستو مخکې نه تو ته راشه ځه راشه بارګین ته راشه الله دې خیر وکړي زه بس زه به نه خپل کمیشن نه علم ځه په 20 کم مې ورکړی 10 کم راکړه 10 پکې زما طرفه شوې السلام علیکم تا دي کوه شابه خدای پاکه د داسې ګاډي نه کافر هم وساتې دې به لږ تېشه تعلیم ستا خو بل کار نشته پرون سهار مې په دومره دیکه والې وه لونه راته خراب شوي الټۍ مې کړی وي ځان له دې کار کوي لکه خو لږ راشه که نه خو به دا لږ بازار مصري دی که نه نو ظالمانه مسلماني خو در کې نشته دا ولې وروره السلام علیکم السلام یاره ته راشه دا ګاډی لږ چېکه که پوهېږې په یار ولې دا تشې دیکې پسې وام قسم خراب شوی دی خراب شوی دی خراب دی چې کسه شی والی دی اوس ځین نه چې لږ دومره سټارټ شي چې مصري ته سره پور ورسوم دا خو یاره ختم دی یار لکه بله ورځ مې اخېستې څنګه ختم دی مسلمانه ته خو ځان له څنګه دې اخېستې ګډو وډو سره دی دغلته کړو کړو نه یې مې د مړه هغه کړو کړو هغه مصري غونته کې دی ماته ویل چې دا خو هلیکاپټر په څو ښه دی ځه دا خو مال راکو دا د اورنګزیب سره په څو یې درکوم دا خو مال په 1,40,000 راکو ما ورته مې نغدې نشته را مې که د کال په ټیم راکې وایي نه نه نغدې به 1,40,000 باندې واله نه نه ما به زه په دې څه کوم په 1,40,000 هم د کال ټیم شراب مراب خو دې نه دي وایي نه نه ولې تالی ته والم په هغې څه خدای دې غرق نه کړه ما له 3 لکه په 20,000 روپۍ راکړو ستا مازغه کار نه کوي لکه مازغه مې کار نه کوي دغه بارګیني راته په قسم وخوړو چې دې نه کم نه کېږي دا بارګینیانو په خولو پسې ګرځه بس نو به دغه شان به غر کې ډوب به ډوبه اوس هم څه لږه دیکه نه وي دې مصري نه زه دیکو والا خو نه یم ګرمۍ ته ګوره تا پسې دیکو ته په مزه مزه دیکه وخه بوځی مصري له
که زما باندې ګاډی واخلئ دا سر مې د واړو دی چې دا ګاډی مې اخیستو دا سر مې د واړو دی دا سر مې د واړو دی دا ګاډی یې ماله راکړی مړه دا وګوره دا یې ماله ګاډی راکړی ته دې غر کو پکړه دې ګاډي سره درې ورځې پس که په یو غنټه پس مې سړي روان کړ که دا ولې په شرمونه دې وشرمولم څه چل شوی دی څه چل شوی ما پوه کا لکه په هغه وخت خو مې بوتله مې سیده 15,000 روپۍ واخیستې دا اوس بیا راته خراب شوی په سوزه کو پسې لاړم ډېره ورځې بل سوزه کې کړم چاله دې بوتل چا چې راته کوم پلار یاد کړی ومه کړی مې بوتلې سوز کم یو لا یاره هغه نوم یې رانه هېر شو خو چې تا راته کوم یاد کړی ومه کړی مې بوتله وکړم دماغ شېرعلي ده دقه شی مالا ها داسې کار دی اصل کې شېرعلي خو ډېر تکړه استاد دی خو چې د هغه کم شاګرد و که نه هغه د دې استاد نه تکړه ووتېتلی دی ګاډی واپس خرڅ کړه یار تا خو باندې رڼا واچوه نه دا سپېړه دې په کوم حساب باندې ودنګوه سپېړه مې په دې حساب ودنګوله چې دومره غټې دوکې کوي بله تبو تاسو ما دوکه کړې که تا له ما د زړه غوښې در کړي مسلمان ته راپاسه چې تا څنګه دا ګاډی بوتو ته په خدای تعالی یقین وکړه چې په ما یې ونه کې په تا خود نه کوم په هغه ساعت باندې نګاه کړلی په 50,000 ګټه یې غوښتو اوس یې وله په 40,000 روپۍ ځان ورکړه خو واپس یې ورخرڅ اوس خو نه خرڅېږي اوس خو تا بوتلی اوس خو تا تباه کړی دی اوس خو ګاډی نیم پاتې نه دی ته وګوره تیر دې ختم کړی دی خدای دې تباه کړه ما خو د شیرګل بازار نه خو بوتلی نه دی شی خراب دی ځینه نو څنګه ما بوتلی نه ګاډی خو دې تباه برباد دا وګورې دا دې والې دا خو ما تاله داسې نه و درکړی خانه دا خو تاله ما یو لال درکړی و لال سم درته خورم چې د ولاړ ګاډي نه علاوه مې بل ګاډي د اوسه پورې ورټیک نه یې کړی نو دا خو زما وجه نه ده نورې خبرې خو راوان شه ګاډي ته وکړو ښه دغه دی راځه سوده کې وشه راته وکړه دا راته دا مصري له بوځه چې کوم مصري له بوځه کې نکړي وکړ شو یا کېنه راځه کېنه راځه نه کېنه په دا دا کېناستو ته سړه وخوره ته لږه سړه وخوره او زه دې بوځم زه دې صحیح مصري له بوځم راځه پیسې به درله لږې ډېرې والي خو کار به درله ایماندارۍ کار کړي راځه الله دې خیر وکړي ځه په دې پیسو خو هلیکاپټر کېدو الله دې خیر وکړي ځه مړه راځه ګاډی بد ګاډی نه دی خو ستا قسمت خراب شوی دی نو څه وکړو ستاسو داسې زما قسمت خراب شو په تا ما اعتبار وکړو دیکه ووهئ پړارۍ لکه پړی دیکه ووهئ پړارۍ لکه راشه امیره دیکه ووه راشه لږه دیکه ووه ګاډی به دغه کوله صبر وکړه ګاډی کوله وکړه دا زنانه په زنانو باندې نړۍ شین شو زنانه ما پسې دی کې وایي پرون مې په خر پسې تړلی دی ګاډی به داسې ته لاړ شه ځه ته لاړ شه زه ځې مصري له بوځم ځه زه ځم نه دلته پرېوځم ته دلته کښېنه ځه صبحانه ګاډی راته وکړه زویه لاړ شه ګاډی مې روغ په کار دی که دا ګاډی دې راله روغ خدای شته هر څه تس نس کوم هلکه خوله سمه خوځوه زه ته وایم تا له ما چې دا ګاډی درکړی تا له ما داسې ګاډی خو نه و درکړی که نه تا ته ما ویلي چې دا سیزه دا شیشه دا هر څه دا تا له ما په خپل رنګ کې درکړي او اوس ګاډی خلک وایي که نه زه خو یې د سره نه علم ما خلک وایي په آس او په ټوپک به اعتبار نه کوي خدای شه چې ستا غونډه کې بارګیني به مې اعتبار نه کوي نه 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 ټول بارګینیان مې په یو تله کې نه ولي ټول مې نه دي ویشتي صرف ته مې ویشتي صرف ته مې ویشتي صرف ته مې ویشتي ما څلور کسان نور ټیک دي نور ټیک دي ریله ګاډی راوله لکه ریله که سر مې د واړو دی دې پسې مې خر اخیستی وی خرګاړۍ مې پسې اخیستی وی نه به یې تیل سوځولی نه به یې مبلین سوځولی قلارې به پکې ګرځېدی دا خانان په ټانګو کې نه ګرځېدو سر هم د واړو دی چې د ګاډي خواهش هم کړی و به داسې سپیرینګ دا چا چې ساتلی دا ټول نه غټ بیمانه دی وړاندیب نوم یې و که څه نوم ودیم تباہ برباد نه کاله که د همدلته صلاح کړی خو دې هم غرق نه کړ داسې کار دی که نه ورسره ګاډي نه ګیربکسه کولو که نه ټک ټوک کار دی پکې دغه پکې زر وکړه بیا راځه بیا تر نور کار ښیم ښه
السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. څنګه خیر دی؟ کینه کینه کینه. ډېره ګړي چې ستا ستا مې یو غټ نوم اورېدلی. کینګ خو یم کنه کینګ خو یم بلا خو زه یم تا ته خو پته راکنه مسلمان ما ویره غلط ما دا دل زه ګلیچ استاد له بوزم شرګر کینګ دی مثانی استاد سره خواته زیاده او د مثانی استاد ما شاګرد دی تابعدار یم تابعدار جی ګلیچ استاد زمونږ نو څه کار نه دی دا ګاډه مارا وسه دا می چاله ور کړو کنه دای پیکسو ایمان ټوټه والله چی او دې کې دوه کار نشته په انجن کې ټکا ټوکا کار دی په کړون 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 کلپ کلپ ګلاس راوړتا وتی ٹھیک ده په دې ټوخ 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 ګلوم ور ویل دا ٹھیک ده اوقات تشته ته اوقات تشته الحمدلله ګوره دا څه کار دی کنه مال ګاډي کټ کې وروړه او پیسې بوجه کې وروړه زتا بيدار يم زتا بيدار ته کو دا ګاډي د دې نه زه سړی جوړوم کنه کوم مسلې اس پلیشا ډاکټر پاره وته لګوم الوزي با صرف چیک کته صرف زما دا کمال خو ته چیک کنه ته ما خو راضي کنه ته دا غي مخه دا قصې کې بیغه مته خله خله کمال خدای پاک را کړی دا بشک به شوبې بیغه مشه بیغه مشه بس زم چې به دا کار به ختم کا او کلوب کلوب دنګ دوم سه وکه ها کلوب کلوب دنګ دوم سره نه غاف روس تر به کوم ته بیغه مشه زه د بوتل ستادي زه تر اولما ریډ بول وړه ریډ بول لګدای انرژي سړی کراولي نشه ګران دی 500 روپے دونه خو نه دی ګاډي دل جاست جوړوم کنه جاز جوړوم کنه جاز جوړوم دا به وړي سټینګ چې راوړم نه ریډ بول سره ملګي کنه تر ریډ بول ما نه ډیره غټه لګي یار الله دا ریډ بول مې ډېر خوښي کنه انرژي ده پکې نه خوندونه کو کنه ته کو زما د لاس ته ګور خپل مخو کې ته وګوره دا میچنګ نه کړو دا څنګه میچنګ کی دوه بدل دا ستا کار دی مړه نو استاد زما نو په خوره کې مې ملاو کنه مې ملاو زما نو په خوره کې مې ملاو کار صحیح کو وجه نه بدل کوي وجه نه پیسې نه غونډه کټ کومه دا کار صحیح کو کنه دم در باندې وره اشه برابر کنه نه مخرب وا یو خبره ته وکم یو وخت چوټی را لراکه بیا بس صحیح کوم ستا اوقات نشته کار کوا کو غریبی دا کار کوا چې څه پیسې لرکما د غریب سړی بیا راشه دا بغندې نوم دی او دې پر بول مشهور دی ریډ دینال بول کینګ د برانډ اف دا والی استاد ډیر مننه قربان ډیر مننه استاد یو خبره زما کې کومه جی لکه دا ریډ بول مې ته خوښ نه ګوره کنه چې دې اچس مې څنګه لګي دا غمې لګي کنه دا ما دې توبه نو یو خبره وکم جی ما خو دې ته ګورم دا صرف د ګولې د شربت لایق خلک شمه شعور مصنف استاد شاګرد الګا دا سړی ګوره خلل چې نه کار کې د خلل نشي کولای جی نشي پوهه کوم او کنه ګوره دا ایپکس د انجن په ځای مې دا 70 انجن لګولې به خپکه نه جی نه یم خضرو انجن او تورخه دا غاډه ول استاد جل څه کنه چې په شرګر پاو رواني پاره وته پکې ولګا د دې نه پس دا پاو رواني ته به غمه څنګه ته به غمه صرف دې سره حسن زما سي واکېږي او کار ته صرف ته ګوره نه حسن پکې ملګا ته زمنګ دا کارو کا خیر دې کته بدرنګ پاتې شي پاره پکې لګي پاوا بلوږي نه تعلیم دې پکې نه لګي پاواره دي چې بندي کی راته نه او دې کی را پیسو کوي دا کنه مې خلاص کوي څو د پرونه ټیک تا الله دې څنګه چلې ریډ بول څنګه کول کوي کنه هغه مې نه کوي نه یو سټل وامه خبره ورکنه اړه کدا خوشاله خو نیم دی وکنه کچې دو کنه شکه به خلل لګ راځي اوسو نه دا بل راولم دله بل गाड़ी की टीम सुन दे उस्तादा लगता है हमने पकड़ صبر का कस पे लग गया बस मैं पखपल राशि कस पे लग गया पखपल बोतल तक राशि गाड़ी में पखपल रवानी कस पे बकी नहीं नासो कस बकी नहीं ना पखपल बगरती तो सिर्फ चेक का आटो को मेरे तो सिर्फ गोरा उस्ताद दे गप न दे गड़ी उस्ताद दे दोनों दे शकुन का जगोरम करना ना खुदेश तक खर गाड़ी वाले से जोड़ा ना कर आले का दालक गोरे खराब हो खुलती खुदा कसम दे वहां पे माना न तो गाड़े वा समय कना दमा हो गला सी हुआ राजी ना उस गड़ी माला दाल पोई के बखबर न पोई की कना तसले ونه सړی د الله ولي د چې د لپاره کار وکړو کنه په دې ټول شرګړ کې ګرځا زما سر مون خلکو تعالی نوم ته نوم سر زما خلکو تعالی ته بیا ګوره لګ غنکپ ته لګ دغه دې تریخته غوسنا نور ګوره د مار چاجه کړی صفته ته کو یا ډېر ماته ویلې وی ډېر کولې دې حسن ته وی رابې منم کنه قربان ما دا سر د والستانه نه گاڑی مانا نو دا گاڑی سب پوزیشن دے لگا سب پوزیشن دے ریڈی راځه دا غلی راځه راشه کنه استاد ما وی کنه یو نه دا کار پته وکړو
دا نه کار خپل ما دی دا بیل صاحب د جوړ کوجی بیل جوړ پاک ما راولې کار د ګړې دا یو وخت دا خو د ما چھوټی ده ها ټیک شته دا نور د بیټری واچولا ها، صحیح ده. 17000 روپۍ دي په انجن باندې 53000 رالی ها ماشاءالله په ګیر بکس باندې 27000 رالی ها وا صحیح دي صحیح او ګیټونو کې پرخو او بیرنګان ارسه سره 44000 روپۍ ټوټل دغه بیل دي ها ازمو په انجن څونه رالی زمو انجن باندې مزدوري چې بواچې 53000 جی 53 په انجن او 44 دا نور کار او سو ایک بھی زمونږ مزدوري جوړیږي لکه خامخا دوه درې ورځې په کوم کار وکړو او شپه ورځ هم لګاتار کار کړی دی 2,60,000 روپۍ جوړیږي جی 2,60,000 یو خبر وکم دا بل چا هلیکاپټر میکاپټر راوستي دی کو دا ګاډي د مل اجازه وکړه سب ګاډي تکې نه دا ګاډي بل دا ګاډي سو 2,60,000 ورکه شي او دا به دا وشو بګه کنه پته ما وره دونه کار پکې نه دی ما دا بس ټول بس مکه ما ورکه چا هلیکاپټر نه الله په خیر کې پیدا ما دا وکړه دا لګ د سور کې نه دی د سور کې کرا ولا سرګټ مرګ فوس کو بیره ولا خان ایس مایس فوس کرای ولا به او کنه بزان نه پويږي